बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम حقوقتونکو اقبال محسن یم او د لټون بنیر سره حاضر یم باور لرم خوشحاله وئ ټیک ټاک وئ الله پاک ته وکړي چې ستاسو ژوند همدغه شان په خوشحالو سره تېرېږي د یو تجویز په هیله د یو مشورې په هیله باندې راغلم اولنۍ خبره خو دا ده چې زموږ چې څومره پیجونه والے دي یا د یوټیوب د لارې خپل کار کوي یا د فیسبوک د لارې یا د نور د سوشل میډیا سره ریلیټډ د نورو مطلب چینلونو د لارې کار کوي ډېر لوی کار کوي ښه کار کوي یا که د ادب د لارې دی که د علاقې د نورو ستونزو سره تعلق لرونکي داسې شیان دي هغه مخې ته وړاندې کوي وغیره ډېر لوی کار کوي بیا په خصوصي توګه باندې د سوشل میډیا د لارې څو کاله وشو چې د شاعرانو په حواله باندې خپرونې کېږي لټون بنیر هم هڅه کړې ده ډېر داسې پروګرامونه کړي دي چې هغه د شاعرانو په نوم دي د ادیبانو په نوم دي د دې خاورې په نوم دي تاسو کتی شئ تاسو کتلي هم دي تاسو اپریشیټ کړي هم دي دا یو زه بل هم مننه کوم کومه مهمه خبره چې زه اوس کول غواړم هغه دا ده چې زما زړه کې دا خبره د مخکې نوم اوس دوباره تاسو سره شیر کوم شریکوم چې ولې نه چې موږ داسې کار وکړو زه اقبال محسن د لټون بنیر د سیوري د لاندې او تاسو هم څومره چې پیجونو والا ملګري دي که یو تنظیم را جوړ کړو نو دا به یو لوی کار وشي په تنظیم کې چې بیا څنګه زموږ د ملګرو خوښه وي هغه شان کابینه هغه شان د هغې مشر د هغې جنرال سیکرټري د هغې یو لایحه عمل د هغې مطلب چې څومره د میډیا سره ریلیټډ شیان دي د کاپی رایټ مسله راځي یا مطلب دا دی د ریپورټینګ خبره راځي یا د هغې سره مطلب د احتیاط په حواله خبره راځي د لفظونو عطایګي وغیره څومره چې پای کې خبرې وي پای باندې به بیا چې کله دا خبره په اتفاق سره وشي او موږ رايوځی شو نو زما په خیال د دې لپاره به یو ډېر ښه مثبت یو پازیټیو لایحه عمل را جوړ کړو خو دا تجویز دویم دا دی چې کوم ملګري چې دا اوسني شاعران ډېر ښه وینا کوي ښې غزلې لیکي او ګرد نړۍ مو پېژنده ډېر لوی کار وشو لټون بنیر هم پای کې مخکې دی ماشاءالله زه ویاړېږم خو دغه تجویز چې کوم زمونږ ادیبان مطلب شاعران مخکني چې د هغوی کتابونه دي هغوی کتاب لیکلی دی هغوی کلمونه لیکلي غزلې لیکلي دي په دغه وخت کې چې هغه سوشل میډیا نه وه یا مطلب دا د ټلویزیون ته دونه رسایي نه وه یا د ریډیو هم لږ استعمال به کېدو خو دغه شاعران بیا هم په نسبت د دې نوو شاعرانو صاحبانو ډېر معرفي نه دي هغه پیژنګلو ټیک ته ډېره پیژنګلو یې ده بخښنه غواړم خو هغه پیژنګلو نه لري کومه چې و د سوشل میډیا د لارې زموږ شاعران چې کوم دي د هغوی روانه ده الله پاک دې نور هم کامیاب کړي ډېر لوی کار دی نو تجویز مې دا دی چې موږ په دې زړو شاعرانو پسې په مخکنو شاعرانو پسې چا چې لیک کړی دی چا چې کتابونه دي او که نه دي هغې د دې قام دپاره وخت په وخت باندې په مختلفو ټولنو کې په مختلفو مشاعرو کې هغوی د دې عوامو د دې خلکو د ولس دپاره اواز پورته کړی دی د خپلو غزلو د سیرو د لاندې د کلامونو د نظمونو د سیرو د لاندې نو غواړم چې هر یو پیج والا هر یو ملګری دی دغه زړو شاعرانو پسې هم لاړ شي او د هغوی نه دي هغوی سره دې مرکه وکړي د هغوی د ژوند حالات وپوښتي د هغوی د خیالونو د فکري الوت او د هغوی نه د هغوی ته که فرض که څه ستونزې دي د هغې په حواله د هغوی سره مرکې وکړي نو ډېره زیاته ښه خبره وي لږ ډېره که شوي هم دي خو هغه د نش برابر دي نو زه خو زه اقبال محسن او لټون بنیر خو انشاءالله هڅه کوو کوشش به کوو او انشاءالله دا زما مکمل په خپل الله جل جلاله باندې باور دی چې دا هڅه زه دوباره بیا شروع کوم که هغه د لایو د لارې او که هغه مخامخ ریکارډینګ وي نو انشاءالله زه به هر یو شاعر ته چې هغه پخوانی شاعر دی که هغه چې کوم دی نو کتاب لیکلی که نه دی لیکلی انشاءالله په دې مشرانو شاعرانو پسې به ځم او د هغوی نه به زه مرکه کوم انشاءالله انټرویو به دې کوم نو غواړم چې زموږ دغه ټول پښتانه وروڼه کوم چې د سوشل میډیا د لارې کار کوي او ته درخواست کوم چې دا خپل شاعران مه هېروئ هغوی پسې هم لاړ شئ د هغې ژوند وپوښتئ د هغې غزل وګورئ د هغې کلام د هغې نظم او هغې معرفي کوي د سوشل میډیا د لارې دا ډېر لوی کار دی دا زموږ اساسه ده دا زموږ مشران دي او هم دوی چې کوم دی نو د شاعرۍ په رنګ پوه کړي وو د شاعرۍ په الوت یې پوه کړي وو د شاعرۍ په خیالونو فکرونو باندې هغوی موږ چې کوم دی راه راست راوستي وو او موږ یې په دې خوند رنګ کې بوخت کړي وو او بیا دا چې
دا مو پوښتئ چې یاره زموږ سوشل میډیا شاعرانو له وده څومره وکړه په دې کې بعض ځایونو کې نقصان څومره وشو. دا ټولې خبرې د سوشل میډیا د لارې راوستل پکار دي چې موږ یو پازیټیو طرف ته، موږ یو ټیک طرف ته، او موږ د خپلو مشرانو سره په تک کې، یعنې مطلب چې هغې مخکې وځي، موږ کشران پسې وروسته ورځو او دا تک زموږ یو داسې منزل ته تګ وي چې هغه منزل د امن وي، د خوشحالۍ وي او د ترقۍ وي. بخښنه به غواړم که څه غلطیانې رانه شوي. ټول مشران شاعران، ټول پخواني شاعران او ټول اوسني شاعران دي، ټول مله ژوندي، بریالي او نومیالي وي. ډېره مننه. اقبال محسن د لټون بنیر سره ستاسو نه اجازت غواړم. د لوی الله په امان.